د زیرکه ټلیفونونو په اعلان کې جذاب ماډلې خو هغوی په اړتیا موجود نه دي او په کمپیوټر کې له پکسلونو جوړ شوي دي. د شودو په نامه ماډلې په څیر دا خیالي کریکټرونه د تبلیغاتو نړۍ ته تغییر ورکوي. په انټرنت کې د حقیقت او افسانې او جعلکارۍ ترمنځ توپیر کول ورځ تر بلې سختيږي. همداراز دا ورځ په ورځ اسانيږي چې په اصلي عکسونو کې لاسوهنه وشي او داسې سره منځته شي چې هیڅ حقیقت نه لري. ډیپ فیک یا ژور جعلکاري هغه ویډیوګانې او غږونه دي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په دومره هوښیارۍ سره تغییر شوي وي چې له نقل سره توپیر کول یې ډیر ګران وي. بسفیټ هغه لومړی رسنیز ډیجیټالي شرکت و چې په دې اړه یې خبرې وکړي. یو حیرانونکی مثال یې د باراک اوباما یو جعلي کلیپ دی چې د ډونالد ټرمپ په اړه بد رد وایي. واضح ده چې هغه دا خبرې نه دي کړي او دا ویډیو جعلي ده. Ben Carson is in the sunken place. Or, how about this? Simply, President Trump... ولسمشر ټرمپ ډیر قمقله سړی دی. د ډیپ فیک جوړولو لپاره کمپیوټر باید بشمیره عکسونه د مخ تاثرات او د عضلاتو جوړښت وارزوي. څو د مثال په توګه د خولې د حرکت نوي عکسونه جوړ کړي. د ژورې جعلکارۍ ټکنالوژي ان کولای شي یو څوک راژوندی کړي. هنرمند سلوادور دالي په 1989 کال کې مړ شوی دی. خو د فلوریدا په دالي میوزیم کې سړی کولای شي له هغه سره عکسونه واخلي. دا د ژورې جعلکارۍ د ساتیرۍ اړخ دی. خو په انټرنت کې 90% ژورې جعلکاري شوي ویډیوګانې لوس فلمونه دي چې کابو ټول یې ښځې انځوروي. مشهور کسان لکه سکارلټ جانسن او عادي ښځې هم. استرالیا نویل مارتین تصادفاً وموندله چې د هغې د فیسبوک عکسونه په انټرنت کې لا د مخه موجودې یوې لوسي ویډیو کې کارول شوي دي. دې ته د فیس سویپ تکنالوژي یا د مخ بدلولو تخنیک ویل کیږي. دا د سړي ژوند ویجاړوي. دا همداراز د ټول عمر لپاره د انسان پر کاري ژوند هم اغیز لري او رواني روغتیا، خوښي، د انسانانو خپلمنځي اړیکې، حیثیت او وقار اغیزمنوي. په 2019 کال کې فیسبوک د ژورې جعلکارۍ د موندلو سیالي پیل او په دې ترڅ کې د جعلکارو شبکو د موندلو لپاره د نوې ټکنالوژۍ کشفونکو ته $1 ملیون جایزه وټاکله. د امریکا پر کانګرس د خلکو د هجوم عکسونه ټول یې حقیقي دي. خو فکر وکړئ چې د سیاسي تاوتریخوالي لاس وهل شوي عکسونه به څومره وړتیا ولري. د امریکا د دفاع وزارت د جعلکاري شوو موادو د موندلو 2 پروګرامونه لري او دا یې ملي امنیتي مسله بللې ده. zusätzlich zu dieser politischen Polarisierung. موږ وسلا پر بیلو قطبونو د ویشلو سیاست مشاهده کوو چې سیاسي ډلې د نورو ډلو پر ضد تاوتریخوالی تحریک کوي. کچېرې د ټکنالوژۍ په مرسته ناسم بصري او سمعي مواد هم ور اضافه شي او د خلکو احساسات وپارول شي، نو آیا موږ به د دې په تعینولو وتوانیږو چې سیاسي مخالفین د تاوتریخوالي غوښتونکي دي او یا بل څه غواړي؟ خلک تل د رسنیو معلومات په سړه سینه نه ارزوي چې څه رښتیا او څه دروغ دي. د دې اغیزې خای ویجاړونکي وي. بریسن وایي چې خای یو وخت به خلک په خپله پوهیږي چې په رسنیو کې کوم جعلي دي او کوم اصلي، ځکه چې د دې معلومول چې څه اصل دي ورځ تر بلې سختیږي او دا څه به د دیموکراتیکي ادارې په جدي ډول زیانمنې کړي. دا امکان نه لري چې پر دې ټکنالوژۍ بندیز ولګول شي، ځکه د کمپیوټري ګیمونو صنعت پرې تکیه کوي او د فلمونو جوړونکي هم.